طالبانو څنګه د اشرف غني ریکارډ مات کړ؟ صحیح کړی دي؟ پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د ټولګټو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د څه باندې 2 میلیارډو افغانیو په ارزښت د کابو نوي پروژو کار پیل شوی دی. د دغه وزارت د ویان اشرف حق شناس په وینا د دغو پروژو په عملي کېدو سره به څه باندې 15,000 تنو ته به په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره شي. په دغو پروژو کې د سړکونو، پلونو، پلچکونو او استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. اشرف حق شناس وویل د ټولګټو وزارت په 1402 هجري لمریز کال کې د دغه وزارت له انکشافي بودیجې څه باندې 68 پروژې د څه باندې 1 میلیارډ او 855 میلیونو افغانیو په ارزښت او له عادي بودیجې څخه 21 پروژې د څه باندې 314 میلیونو افغانیو په ارزښت تطبیق کیږي. بل پلو د کابل اوسیدونکي د پراختیايي پروژو د کار د پیلېدو په هرکلي سره وایي چې د کار د زمینې برابرېدل د کورنیو پر اقتصادي ودې مثبت اغیز لري. د کابل اوسیدونکی روحید الله وایي که چیرې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلک کولی شي چې یوه نوړۍ ډوډۍ پیدا کړي او په ناقانونه کارونو لاس پورې نه کړي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي چې د لویو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره اړتیا ده چې سیاسي ستونزې حل شي. د اقتصادي چارو شنونکي شاکر یعقوبي ټولو نیوز ته وایي د افغانستان اقتصاد ته د سترو مالي بنسټونو د باور جلب یو لړ شرایط غواړي چې دا شرایط کیدای شي سیاسي او اقتصادي وي. تر هغې چې د افغانستان حکومت د نړۍ په سیاسي شرایطو او نړیوالو قوانینو او اصولو ته تسلیم نشي، په ډاډه توګه بنسټونه نه حاضرېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د همکارۍ لاس اوږد کړي. د ټولګټو وزارت ویلي دي چې په 1401 لمریز کال کې دغه وزارت د 421 میلیونو افغانیو په ارزښت 125 پروژې بشپړې کړې دي چې د 100,000 تنو لپاره پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې وه.